अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलګرو څنګه خیر برابر یې ټیک ټاک سور کې ژوند خدي د ټولو نه پیلا خو زما ویډیو وګورئ تر اخره پورې که یې منټ وي دوه وي درې وي ما تاسو ته پیلا هم ویلو چې ژوند د هر انسان قیمتي دی د هر شي قیمتي دی هغه چې هر شی دی هغه ژوند قیمتي دی اوس را روانو ملکند کې مې یو پیشو ولیدو چې د ملکند د شهید نه اوس څلور موړه ښکته وچ وریجو ته ناست و خو د هغه زړه داسې و چې لکه هغه وچې وریجې وي هغه نه شوې خوړی نو باید ما خو راوم خېجو د ځان سره تاسو یې وینئ ناست دی را سره نو د دا مقصد مې د دې ویډیو دا نه دی چې ما ښه وکړل او د پیشو سره مې ښه وکړه او پیشو مې راوخېجو نه مقصد مې دا نه دی خو په کار مونږ ټولو له ده چې مونږ د هر شي خیال وساتو په ژوند کې هر څه حواله شی چې دی مونږ د هغې خیال وساتو ګوره مونږ که بیټ مات کړو خو خپلې پیسې وې تاوان شوې مونږ که شیشه ماته کړو خو خپلې پیسې وې تاوان شوې مونږ که پیپسي راوالو وی نسکو توی کړو خو خپلې پیسې وې تاوان شوې مونږ که د څه ژوند ته سوچ وکړو نو باید چې مونږ به ډېر په ښه لار روان شو دا پیشو درته ښیم دا وګورئ دا پیشو دی پیشو راوځه که نه یار دا هغه پیشو دی چې غریب دونه کمزوری شوی دی چې ما ورله هغه پیم ویوړه ملکند کې هلته مې موړم کو خو اوس هم په هغه غریب کې دغه توان نشته دی چې زه به لکه پاسمه نو اوس انشاءالله بوځم یې چکدرې ته ډاکټر له چېرته ګاډي ماړي والی دی وخت پی ماته ده نو چا راته وایي چې په چکدره کې ډاکټر دی بوځم یې ډاکټر له انشاءالله او د هغې نه بعد به بیا خبرې کوو ګپ شپ په ولو بس الله مروغ لره سلامونه منظور کړئ که په هر ځای یې په هر وطن یې که په وطن کې یې که بار یې که په هر ځای یې الله مروغ لره ژوندي راته اوسئ خو په کار دا چې ژوند د هر شي بختور دی ژوند د هر شي د هغه دپاره ژوند د هغه ښه دی او انسان ټول بختور هر شی بختور دی خو دا پیشو چې کوم نو دا خلک وایي زبرک دی او دغه دی دته وګورئ داسې په سور کې پرېوتو چې دته سکون میلاو شو نو دا ښه په سور کې شو دته وګورئ دا پی مې ورله راواغېستل په خپلو لاسو مې موړ کړو ما یې چې په خپلو لاسو باندې موړ کړو چې که د دې د مخ هم خدای وبخښي نور خو هسې هم زموږ ماشاءالله د ګناهونو حد دی هغه خو به نه وایو خو دغه پیغام درله در کومه چې په هر ځای کې داسې څه وي نو په کار ده چې مونږ یې خیال وساتو هغه که پیشو وي که سپي وي که انسان وي که خر وي نو اوس دا یو وخت په ماته ده ګورم چې دا کمه خپه ده پیشو پاسه که نه لږ نیغ شه ورېږه ښه چې کمه خپه یې ماته ده دا غریب پاسېدی نه شي دا والا پی وسکه دا غریب مې هلته موړ کړی دی ښه ډېر پی مې وله راغستي اوس هم پکې ماشاءالله پاتې دي نو مطلب دا نه دی چې زه تاسو ته یو شو منټ وکړم چې ما پیشو له پی ورکړه نه دا رزق چې کم دی دا الله ورکوي هر انسان لی ورکوي سپي لی ورکوي خر لی ورکوي خو صرف طریقه یې ده نو مطلب اخیری ټپه به درته وکړمه چې خلک به هر سهار څه وایي زه به د چا خولې له ورغولی جوړومه د الله په امان ژوندي راته اوسئ خو ژوند د هر شي قیمتي دی د هر شي کې د ژوند د هر شي کې د هر شي خیال وساتئ په ژوند کې د هر شي خیال وساتئ د الله په امان مننه